دوستانو سلامونه. نن درته په فیسبوک کې د یو نوي آپشن په اړه معلومات درکوم. د سټوري په بخش کې دی. که تاسې خپل فیسبوک نوي اپډیټ کړی فیسبوک برنامه، نو تاسې در سره اپډیټ کړئ، ځکه دا یو څه موده کېږي دغه آپشن اضافه شوی دی. موږ به اول په فیسبوک برنامې باندې کلیک کړو. فیسبوک ته چې لاړو، مثلا اوس دغه یو سټوري ده. کله چې موږ نه په سهوه کې یو چاته د هغه په سټوري باندې هغه کوم انډیوال وي او که همداسې یو کوم پیج مو لایک کړی، د هغې باندې موږ نه یو سټیکر یا یو ایموجي لیږل کېږي. نو اوس موږ کولی شو چې دغه ریاکشن یا دا کوم سټیکر یا ایموجي چې مو لیږلې وه، دا بیرته انډو یا مثلا ډیلیټ یې کړو ترې. نو که غواړو چې کوم سټیکر یا ایموجي چې مو لیږلې وه هغه بیرته موږ هغه کړو، نو هغه لپاره به موږ په دې 3 ټکو باندې کلیک کوو. هغه نه وروسته انډو سینټ ریاکشنز یو ځل بیا په انډو باندې به کلیک کوو. نو دا وه د نن ویډیو. که ویډیو مو خوښه شوي در سره لایک کړئ، که کوم پوښتنه یا نظر لرئ موږ سره د کمنټ لارې شریک کړئ. که چینل ته نوي یاستئ در سره سبسکرایب یې کړئ. تر بلې ویډیو مو په پاک او مهربانه رب سپارم. هر چیرې چې یاست ودان اوسئ.